دوستانو یو ځل بیا سلامونه هیله د روغ او جوړ بایاست تاسې په فیسبوک کې زما ویډیو لیدلې وه او نیوکه مو کړې وه چې دغو ماشومانو ته د وخت کم ورکړی و ما تاسې ته په کمنټ کې ژمنه در سره وکړه چې دا ځلې چې ځمه یوه وړه غوندې میلمستیا به هم ورته جوړوم څو بجې دي دا شیبه څو بجې دي 4 بجې دي 4 بجې غرمنۍ خو مو کړې ده که نه او ته څه نومې دی زه نور رحمان نور رحمان او ته سلیمان ته سید رحمان شریف الله دا خو مانه لرې دي ته آصف عنایت الله تاسې درې نومونه واخلئ آفرین تاسې هر وخت دلته راځئ په دغې شاوخوا کې وئ څه شی کوئ یو ځواب ووایه ما ته به کله کله نوبت راکوئ ته څو روپۍ ګټې دې ورځې څو روپۍ جوړوې زه کله پرون مې 600 روپۍ کار وکړو د 400 روپۍ مې اوړه ویوړل او د 100 روپۍ مې غوړي واخیستل او 100 روپۍ مې کور ته آفرین آفرین مشره ته ما ته دا ووایه چې نن خو دا د 4 بجې د څه شی نور نه دي پاتې ولا صاحب نن خو د جمعې ورځ وم ولا او مېلمانه مشتریان مېلمانه ډېر مشتریان زیات ولو او دا د خوښ خوراک ته ځکه موږ هم دا ورته انتخاب دا مو خوښېږي دا خو ویلې چې روژ هم ختم شوی دی بل نه پتله کې به اوس به ډوډۍ هم اماده شوه یو ځای به ډوډۍ هم نوشي ځان کوو مخکې د ډوډۍ به یوه ټپه وایه اوس وایه ولې نه وایې یاری دی جگه جنای خوند کړي یاری دی جگه جنای خوند کړي چې زلزله شي یار په هي کې ګرځوي نه جگه جنای نه دانه تیریږي او زړه زما ځان چاته مو وایا ته خو می جانان چاته مو وایا ټوله زندگی بل تا زار کما دومره په ماګران چاته مو وایا ودرېږه یو د کاوای نن خو په سهار کې په غوسه سترګې راواړوه چې بیا د مازدیګر کې د راتلو په تمه وم وایا وای شونډې مې عکسو کې خینه راځي خوله مې ده یو چا پسې وتلې ده کشکې ته زما د چای پیاله وای سیار سهار به مې په سرو شونډه ښکلولې داسې کوو داسې ډوډۍ خورو ډوډۍ نن د جمعې شپه ده ته بیا غم از له ودشه وای نن د جمعې شپه ده ته بیا غم از له ودشه غم خو زما دی چې مین در باندې راځئ ډوډۍ خورو اوس به بیا دوستان وایي چې نوبت دې ور نه کړو بس اخري ټپه دا خو دا ستا د یارۍ ډز ده یارې مړ کېږي جانان مست ده او را باندې کړی خپل وس ده ظالمه دا ظلم دی بس ده یو د مین کړم بل د ورک له وطن کړم بس بسم الله کوئ راځئ بسم الله کوو د خیره سره ډوډۍ خورو بس چې څه شی کمیږي څو بجې پورې یې تاسې نو 4 بجې خو دي ماړه شوئ ټیټې ماړې شوې نور شي ځان مکړه چای ورسېد وروسته خوند یې وکړو بل وخت بیا هم بانډار جوړو د خیره صحیح میلمستیا به هم جوړوو بله میلمستیا په تاسې باندې ده او بیا به تاسې جوړوئ خلکو کمنټونه کې ویلې چې کم وخت یې ورکړی څومره ښایسته جمپر دی والله او بل کوم یو بل ته وې که نه خلکو ولیدله ویډیو تاسې ولیده کوم ځای میلان ته ته خو داسې ښکلې ښکلې ویښتان جوړوې که نه چې ویډیو کې خرا شي داسې ټپې به اوس وایې چې مخکې مو نه وي را سره ویلې وایه الله دا خو دا ستا د یارۍ ډز د یارې مړ کېږي جانان مست او را باندې کړی خپل وس ده ظالمه دا ظلم دی بس ته یو د مین کړم بل د ورک له وطن کړم واه نوبت به نوبت نن به نوبت ما ته هم راکوئ صحیح ده نن د جمعې شپه ده ته بیا غم از له ودشه نن د جمعې شپه ده ته بیا غم از له ودشه غم خو زما دی چې مین در باندې واه چکچک وکړم ورته جلاله زر آفرین آفرین چکچک کمزوری دی والله تا کومه وه ورخطا زکه ورته ګورم کور وړاندې چې غټېږي ښکلې کېږي چکچک کوئ که نه د شپې په خور کې مه راځه ظالم جانانه سهار مې مور رانه د یاري د جګې جنۍ خوند کړي نوبت یاري د جګې جنۍ خوند کړي چې زلزله شي یار په هې کې ګرځوي وایي چې یاري د جګې جنۍ خوند کړي او کې ټیټه شي میانه لږې شوقې دي نو تاسو په شوقې ته کې راسره شروع کړئ یاري د جګې جلکې خوند کړی چې سپینه خولې ته دې په غېږ کې جګې در پسې خفه یم لږ درنه خفه یم ستا په سر شرطونه ږدم زه خو هم عجیبه یم ته خو بدل شوی یې زه خو هماغه یم هره ورځ یې باره ځې زه خو در سره یم د حاجي
الله ته چې شي کې ته ما ته دا چې وخت د بکس کې دي چې دی دا بلش کوي درسونه دی ویلي وزه کورس وایم که چې شي کورس وایي انګلیش انګلیش چې شي پکې وایي چې شي زده کړی دي پرون مې ځان کې واچو دنه مې اي بي سي خو دې زده کړی دي کنه A B C D او ته زه مکتب وایم او ته زه وایم دا مدرسه ملګرو خبره دا چې د تیرې کوتل دی کنه دلته دغه ځوانان د ماشومان البته راځي خپل وړوکی کاروبار هم کوي خو خبره دا ده چې د دوی د استعداد ډېر په زړه پورې دی ځوان صاحب پام خو دې دی که نه او کیسه بله دا ده چې دوی په دې کم عمر کې ډېرې ښې څپې بیتونه بل چاته یاد دي بل گل می په کار نه و ټول جهان راته سپرلی شو سیګلونه مې په کار شو هر یو ګل راته ازګل وای شونډې مې اکسو کې خینه راځي خوله مې د یو چا پسې وتکه خدای زما دې چای پیاله کا سیار سهار دې فصل سبق به خاورې زما زده شي په هر کتاب کې پرېږده سوای وانه خبر شي لا به دې راکړي لا به مرګ درپسې یم نوم دې چې ده نوم مې سجاد دی سجاده واوره سجاد. ګل مې راشکاو سجاد. سجاد مې بچاو په زړګي والاګي آفرین چا دغه دواړه نه درې آفرین بیا دوستانو بیا ګیله کوي وایم درې دالې زدي وایم چې زه یم وایم زه اور خطا زک ورته ګوره کورې وران دا خو تکراری شو کنه وای شونډې مې اکسو کې خینه راځي خوله مې د یو چا پسې وتلې ده ته زم را پسې راسه که چېرته مړ سم بیا مې ټولکه پاڼې کې تبونه آفرین چک چک وکړئ ټول په شریکه چک چک وکړئ ډېر علي آفرین بس لاړو د خدای په امان